د فلم په شروع کې موږ له دنیا میرترین سړي یعنی سټیو سره ملاویږو. ډېر دولت سره دا اوس بوډا شوی وي او کمزوري او بیمار هم وي. دا اوس راغلی وي او یو داسې کمپنۍ سره میټینګ کوي چې له هغې دعوه وي چې هغه به یو بوډا سړی واپس ځوان سړی کړي. سټیو راشي او دلته کې ډاکټر چین سره ملاقات کوي او سټیو ته وایي چې موږ په داسې یو پروجیکټ باندې کار کوو کوم کې چې به موږ یو بوډا سړی واپس ځوان هلک کړو او یا دا ورته ووایي چې یو بوډا سړي نه به دماغ وکاږو او یو ځوان سړي ته به یې په سر کې ولګوو. د کوم په مدد سره به چې هغه یو ځل بیا ځوان شي او ډېر عمر به تیر کړي. دغه ټول کار به اپریشن په مدد باندې به نه کېږي بلکې یو آټو ماشین په ذریعه به کوو. سټیو د ډاکټر نه تپوس کوي چې دغه کمپنۍ باره کې زیاتو خلکو ته ولې پته نشته خو ډاکټر چین ورته وایي چې دا یو ایلیګل کار دی. یو بوډا سړی دپاره موږ به ډېر زیات ځوانان مړه کوو او له هغې جسم به ناکاره کوو. خیر بیا دا ډاکټر چین یو داسې کوټې ته راولي هلته کې ډېر زیات ماشینونه پراته وي. د سټیو نه علاوه دلته کې نور هم ډېر زیات خلک راغلي وي او ته وایي چې تا نه علاوه 9 نور خلک هم دي چې په دغه پروجیکټ کې خپل نوم لیکلی دی او په دغه بیټ باندې چې څوک ویده شي د یو انسان نه دماغ وکاږي او بل انسان ته یې ور ولګوي. خو دغه کار دومره زیات اسان نه وي. دا په یو جادو باندې هم کوي. د سټیو نه علاوه دلته کې نور هم 9 بوډاګان راغلي وي او د اپریشن په اخر کې به صرف یو کس پاتې شي او هغه به یو ځل بیا ځوان شي. سټیو ځان لپاره بیا یو ځوان سړي جسم خوښوي او سټیو هم په یو ماشین کې دننه کیدي او بیا موږ ته ښایي چې د سټیو ټول دماغ راغستی دي او دغه ځوان سړي په دماغو کې اچولی دي او دغه ځوان سړی لرې او په کلي کې هوش کې راشي او هلته کې پروت وي. سټیو چې کله په هوش راشي نو هغې ته پته نه وي چې هغه دغه ټایم چېرته کې دی او څه شی کوي دلته کې او دې ته هېڅ هم د تېرې زندګۍ نه وي یاد. سټیو د ځمکې نه یوه کاڼي اوچت کړي او مخامخ بلډینګ ته روان شي چېرته کې چې دا یوه جنۍ هم ګوري. د سټیو په لحاظ کې چې کاڼي وګوري هغه جنۍ ویرېږي. سټیو نه تپوس کوي چې ته څوک یې او تا ته پته چې زه څوک یم او زه چا دلته کې راوستی یم. سټیو هم ورته جواب ورکوي چې نه ما ته پته نشته چې دلته څه شی کوم او څوک یم. خو کله چې دا دواړه دلته نه بهر ته وځي دا هلته کې یو سړی یو بله جنۍ هم ځان په شانتې ګوري. دغه جنۍ په لاس کې هم ډانګ وي او داسې معلومیږي چې دا هم دغه خلکو نه ځان بچ کوي او خپل حفاظت کوي. سټیو ته چې کومه خوا کې دا جنۍ وي هغه دې بلې ته ووایي چې دغه کوتک لړکه او موږ څلور واړه دلته کې ورک شوي یو موږ ته څه شی هم نشته یاد. دغه جنۍ ډانګ لړکي ورته نه وتښتېږي خو د شاته نه یو پنځم بل کس هم راشي چې د دوی خبرې اوري دوی ته نږدې راشي. دلته کې اچانک دوی په تیزه چغه واوري او د دغه بلډینګ نه بهر ته دوی روزي. دوی هلته کې بله جنۍ وګوري چې هغې یو هلک والی وي او دومره یې والی وي چې د هغې د غوږ نه وینه را روانه وي. دغه جنۍ راځي او د دغه سړي په غوږ باندې رومال ږدي خو دوی هلته کې نور 4 کسان هم ګوري چې هغه هم جنکۍ وي. دې کې یو ایشین انسان وي او بقایا 3 جنکۍ. دا اوس 10 کسان برابر شي او چې دوی سره کومه کیسه روانه وي هغې دپاره دوی هغه بلډینګ ته یو ځل بیا راشي. خو دوی دلته کې ګرځېږي او معلومات کوي چې څه شی راپیدا کېږي خو اچانک دلته کې یو سړی نازله شي او هغه بل څوک نه بلکې ډاکټر چین وي. ډاکټر چین دوی ته ووایي چې تاسو دې ټایم کې یو جادویي ګیم کې رادننه شوي یئ او د تاسو ټول اصلي جسمونه چې دي هغه په یو اپریشن تیټر کې پراته دي او تاسو ټول خلک د دنیا امیرترین خلک یئ او تاسو ځکه دغه ګیم ته راغلي یئ چې تاسو یو ځل بیا ځوانان شئ او زندګي تېره کړئ. خو په تاسو کې به د ټول خلک ځوانېږي نه او په تاسو کې به صرف یو کس به ګټي او هغه به ځوانېږي او بقایا نه ټول به مړه کېږي. ډاکټر چین دلته کې هماغه 10 کسان هم ښیي کوم چې بوډاګان وي. د خلکو سره د دې نومونه او د دې ټول پوزیشنونه هم لیکلی وي چې دوی څوک دي او په زندګۍ کې څه کارونه کړي دي او څنګه یې دومره ډېر دولت ګټلی دی. ډاکټر چین ورته ووایي چې هرې یوې ګنټې پس یو ملګری به جګېږي او بل به مړ کوي او دا کس به هله یو بل کس مړ کوي کله چې دې ته پته ولګي چې دغه باډۍ کې له چا جسم روان دی او که داسې انسان لا جګ شو دا بل کس یې مړ کړو او هغې ته پته نه وه چې دغه سړی به په دنیا کې څه نوم او څه کار به یې کولو نو بیا به هغه سړی پخپله مړ شي. خو په اصلي په دنیا کې دې کې 6 سړي وي او 4 جنکۍ وي خو په دغه ګیم کې 5 جنکۍ او 5 سړي دي او په دوی کې یوه جنۍ داسې ده چې هغه په اصلي په دنیا کې یو سړی و. یوې ګنټې کې به دوی یو ملګری بل ملګری مړ کوي چې دوی به پخپله مړه کېږي. ډاکټر چین خو دلته نه غیب شي خو دغه ټول بوډاګان دلته کې ولاړ وي. دغه ټول خلک دغه بلډینګ نه بهر ته روزي خو دوی دلته کې یو غټ دیوال ګوري. دغه ټول خلک غواړي چې دغه دیوال نه ور واوړېږي او نورې دنیا ته لاړ شي. خو دوی نه بیا چې څه حرکت وکړي سټیو دلته کې سوچتوي او په دغه دیوال یې ولي. په دغه عمل باندې دوی ته پته لګېږي چې په دغه دیوال باندې دوی های ولټیج شاټ یې پرې اغوستی دی او څوک هم د دغه دیوال نه اخوا نه شي اورېدی او نه تښتېدی شي. دغه ټول خلک خپلو کې فیصله کوي چې موږ به یو کس هم خپلو کې نه مړه کوو او چوپ چاپ بکینو یوه ګنټه پس به انتظار وکړو چې څوک به ګیم کې مړه کېږي نو به پخپله مړ شي او
او دغه خلکو د خپل ژوندۍ فیصلې په قسمت باندې پرېغوستې. سټیو دې ته مشوره ورکړي چې موږ ته پکار چې یو بل لري اوسېږو، چې موږ په خپل یو بل مړه نه ګو. دا ټول خلک د سټیو خبره مني، خو دې سره یو جنۍ شاته روانه شي. سټیو ته وایي زه غواړم تا سره ژوند تېر کړم، خو زه به تا نه تنګوم. او دلته کې موږ وګورو چې دغه خلکه یو هلک یو جنۍ خپلوکي سره ملګري شي. دې کې دوه جنګۍ خپلوکي ولاړې وي او خبرې کوي چې داسې هم کېدای شي چې موږ کې یو کس دی چې هغه انسان یعنی سړی دی. خو دا بله جنۍ دی داسې عجیبه غوندې تپوسونه کوي، داسې ظاهرېږي چې دغه جنۍ ده او دا بل سړی. او کله چې دا بله جنۍ ده جوابونه هم ورنه کړي له ښځو، نو دا پوه شي چې دا یو سړی دی. دا جنۍ دې بلې ته په دیوال باندې دیکه ورکړي او دغه شانې دا جنۍ مړه شي. او یو ګنټه ختمېدلو نه پهله دې یو قتل وکړو. دې جنۍ غوښتو چې دغه کار دې په پټه کړی وی، خو دې ته پته نه وه چې سټیو د بلې جنۍ دا وکته. دغه جنۍ چې کله مړه وکړي نو دا راشي او په دغه بوتانو کې یو بوډا سړی مخامخ ودرېږي. دغه سړی په اصل دنیا کې یو فوټبالر و، او څنګه چې دغه جنۍ دا ټچ کړي هغه هلته نه غیب شي او ختم شي. خو څنګه چې دا شاته وګوري هلته کې دا نور درې کسان ګوري چې راغلي وي. خو بیا موږ دلته کې یو سړی ګورو چې یو جنۍ په مرۍ باندې لاس وښولی وي او هغې نه معلومات کوي چې ته اخر څوک یې او ستاسو نوم دی. او دې ته پته ولګي چې دا اکټرسه ده او دا په خپل زندګۍ کې ډېره زیاته یوازې اوسېده. حالانکې دغه خبره دې جنۍ دې ته نه وه کړې. او بیا یې سړی چاقو راولي دغه جنۍ قتل وکړي دا مړه کړي او په منډه لاړ شي او هغه د بوډۍ بوت باندې لاس کېږدي. خو اصل کې دې یو غلطه جنۍ مړه کړې وه، دغه جنۍ سره به دا اوس پخپله هم مړ شي. دغه ټول خلک اوس یو بل نه ډېر زیات یېرېږي او دوی هغه هلک هم وکتو چې څنګه دې په غلطۍ سره یو بل جنۍ مړه کړه او پخپله هم مړ شو. دې ځل بیا دغه فیصله وکړه چې موږ به هر څه په دغه ګیم باندې پرېږدو او ګیم چې څوک وغواړي نو ګیم به یې مړ کړي او خپل قسمت به قبول کړي او مړ به شي. دوی هلته نه بهر ته راشي، خو موږ دلته کې وګورو چې یو ټیکنیکل خرابۍ په وجه باندې سټیو دلته کې وده شوی وي او د دې سترګه په هغه ماشین کې دننه کلاویږي. خو ډارچین دې نه معافي غواړي او ته وایي چې یو ټیکنیکل خرابۍ په وجه باندې دغه ګیم نه بهر ته راغی. سټیو د ډارچین نه تپوس کوي چې دا هر څه په حقیقت کې روان دي. ډارچین ورته وایي چې لږ ساعت پس به تا له هر څه پته ولګي. او بیا موږ ګورو چې سټیو ته په دغه ګیم کې یو ځل بیا ساه میلاو شي او راژوندی شي. خو کله چې سټیو په هوښ راشي هغه جنۍ دلته کې ځان ریډي کړي او دا وهلو والا وي. خو سټیو دې ته خپل بشن وښولو، خو دې نه پهله چې دا جنۍ په دې باندې غوځار وکړي هغه په هوښ کې راشي. سټیو دې ځان بچ کوي او په شا روان وي، خو دغه جنۍ مسلسل په دې باندې حمله کوي او دا مړ کوي. خو بیا سټیو ځان بچ کوي او هلته کې ورکوټې لرګی راخلي او د دغه جنۍ په سترګې کې منډي او دغه شانې دا جنۍ په غلطۍ سره لاندې یو کوې کې لړه شي او مړه شي. په دغه کار کې سټیو ډېر زیات ویریږي، ولې چې سټیو ته خو پته نه چې په اصلي دنیا کې دغه جنۍ څوک وه. او بیا راځي او په دغه بوتانو کې که صحیح بوتي صحیح نه کړو نو دا به پخپله مړ شي. دا ډېر زیات یېرېږي او دا بوتانو ته راشي. خو بیا دا هلته کې یو جنۍ مخامخ ودرېږي او هغه د اکټرس بوت باندې لاس کېږي او د دې اندازه بالکل صحیح وي او دغه شانتې سټیو زندګي بچ شي. خو څنګه چې دغه کوټې نه دا بهر ته راشي دا هلته کې هغه افریقنۍ جنۍ ګوري او تو چې ما لا پته ده او ما وکتې چې دا هغه جنۍ مړه کړه. او اوس ما ته ستا پېچان باره کې هم پته ولګېده او فکر مه کوه بل نمبر ستا دی. دغه خبرو کولو نه پس دا شاته وګوري چې هغه ایشین سړی راشي او دې سره په جنګ کېږي او داسې معلومیږي چې دغه سړي ته هم د دې پېچان معلوم شو. دې سره خبرې کوي او یو دم دې ته دیکه ورکړي د بلډینګ لاندې لړه کړي او هغې نه پس دغه جنۍ هم مړه شي او دې ته داسې معلومیږي چې دغه جنۍ په اصل دنیا کې یوه اکټره وه. خو کله چې د هغه بوتانو ته راشي او دا هلته کې هغه اکټره جنۍ وګوري نو د هغې بوت غیب شوی وي. دا بل کس ورته وایي چې هغه اکټره جنۍ خو سټیو مړه کړه. کله چې دا خبر واوري هغه ډېر زیات ویریږي او دا فکر کوي چې دا به اوس یې شی کوي، دې ته خو هېڅ هم پته نشته. او دلته کې دا یو جنۍ ماریا باندې لاس وږدي او د دې قسمت دومره ښه وي چې دغه ګیس بالکل ټیک وي او دغه شانتې د دې زندګي هم بچ شي. بل خواته موږ دغه ټول خلک ګورو چې یو ځای کې راغونډ وي او دغه فیصله کوي چې موږ به بله ګنټې کې به هېڅ څوک هم نه مړه کوو. خو دلته کې یو هلک په دماغو کې یوه خبره راځي چې دلته کې یوه جنۍ پاتې ده او هلته کې بوتونو کې هم صرف یو جنۍ ده او دغه خبره په دماغو کې راولي چې دا هغه پرنسس ده او غواړي چې دغه جنۍ مړه کړي. پرنسس ته هم پته ولګي او ځان بچ کوي او هلته نه تښتېږي او دې پسې شاته لیرې روان وي یو بلډینګ ته راشي. دغه جنۍ په بلډینګ کې پټه وي خو اچانک لاس کې تومانچه وي او دې سړي ته مخامخ راشي. اصل خبره ده چې دغه جنۍ ته تومانچه له کوم نه راغله، خو دې ته پته وه چې دا یو ګیم دی په دغه بلډینګ کې به هر څه موجوده وي او په دغه ګیم کې بونسونه هم وي چې باقي خلکو استعمال کړي نه وو او صرف دغه شی نه دې پسې وګرځېده او دې راپیدا کړو. خو دې نه پهله دغه جنۍ چې دا مړ کړي دې ته په زړه خپې باندې ډز وکړي او دې نه خپل پېچان تپوس وکړي. خو دغه هلک دې ته هېڅ هم نه وایي او اوس دغه جنۍ ځي او دا هلک مړ کوي او دغه جنۍ د سټیو باره کې هم معلومات شوي وي چې دې دلته کې دوه هلکان بچ کړي دي او دا په اصل زندګۍ کې یو ښه سړی و
بل خو دا هغه هلک چې په خپله کېدلي وي هغه له بلډینګ چت ته ورسېږي او هلته نه ځان رالړه کړي او مړ شي. بل خوا ته دغه جینۍ غوښتل چې سټیو مړ کړي شاته په دې باندې څوک حمله وکړي او هلته کې دې هغه هلک تومانچه واخلي. خو دلته کې دې هلک ته پته ولګي چې په دغه تومانچې کې صرف یوه ګولۍ موجوده ده. دغه جینۍ په ځمکه کې ناستې وي او له موقع نه فایده اخلي او یو راډ اخلي او دغه هلک په خېټه کې منډوي. دغه هلک خو اوسه پورې مړ شوی نه وي بلکې زخمي یو ځای کې کښېني. دغه هلک اواز چې کله سټیو واوري او هغه بل هلک دې دواړه دلته کې رامنډه کړي. سټیو خپله زندګي بچ کوي او زر رامنډه کوي او هغه تومانچه په ځمکې نوچتوي او دغه هلک ته یې نیسي. خو په دغه تومانچه کې خو ګولۍ نه وي په کومه چې دغه هلک ګوري او خاندي. دغه هلک سټیو ته وایي چې یو ډیل کوو چې راځه دغه دوه کسان به موږ مړه کړو او متافه پاتې شي او موږ کې به پته ولګي چې اخر سړی څوک دی. سټیو دلته نه وتښتېږي او دغه هلک هم ورسره په لاس کې لاړ وي او دې پسې منډې وهي. سټیو دغه تومانچه په یو تالاب کې لړه کړي او هلته کې یو سمارټ بوتل پروت وي راوالي او دغه هلک په مرۍ کې ومنډي. هغې نه پس دغه بوتانو ته راځي او په اصلي زندګۍ کې به دغه سړي په بوت باندې لاس وږدي. خو دلته کې موږ ګورو چې دغه کوټې ته راتلو نه پیله موږ هغه بل هلک هم وګورو چې دغه جینۍ په خېټه کې والی وي هغه هم اوس مړ وي. دغه جینۍ هم راشي او له هغې بوت ټچ شي او پرنسس هم بچ شي. هغه یو روسۍ سړی و او له هغې بوت باندې لاس ایښولی و. سټیو دلته کې درې بوتان ګوري یو خو دا پخپله وي یو جینۍ وي او ظاهره ده چې یو سړی وي کوم چې دې اوس مړ کو او سټیو راشي او دغه بوت باندې لاس کېږدي او بهر ته راځي او دغه جینۍ سره ملاقات کوي او دې جینۍ ته وایي چې موږ ته پکار چې یوه ګنټه یو ځای تېره کړو او پرېږدي چې دغه ګیم پخپله موږ کې یو کس مړ کړي. خو دغه جینۍ ورته وایي چې ټیک ده خو هغې نه پیله موږ به هغه بل هلک مړ کوو. خو سټیو دې ته دغه خبره ونه کړي چې هغې خو پیله نه دغه هلک مړ کړی دی او هغه هم دغه جینۍ ته په مرۍ کې هغه ګیلاس ور ومنډي او دا جینۍ هم زخمي او په اخره کې هم دا جینۍ مړه شوه او په اخره کې یو کس پاتې شو او هغه بل څوک نه بلکې سټیو و او دې وګټلو. اوس په اصل زندګۍ کې هغه ځوان شو ګیم ختم شوی وي او موږ سټیو وګورو چې اصل زندګۍ کې یو ځوان سړی په شکل کې راغلی وي. سټیو چې کله خپل ځان وګوري چې هغه ځوان دی ژوندی دی هغه ډېر زیات خوشحاله شي او دغه کمپنۍ ته ډېر زیات رقم یعنې پیسې هم ورکړي او بیا موږ ګورو چې ډاکټر چین یو ځل بیا دغه ګیم نورو خلکو سره شروع کوي.